جهانگیر صاحب د زاره ماته ګور نشته فلم کې د جهانگیر په کې ویو کنه سو فلم ته خلک سټوري ته ګوري ته خش سکرپټ جوړ کا خشه جوړ کله د جهانگیر رامي را له مسافر سیډي والا بنا غشتي وېدا جی د فلم اکټر د دانه چلی هر اکټر 2-3 بوتلې واړي سیګریټ حق بس د سیګریټ واړي نه اکټران شته نه جنکې شته ولی هغه جنکې په کورونو کې خلکو خوخولي مونږ بچو ناس دکان ته براله ویل مال دغه چې جنې را مراکا چې دا غوندې په نه غزل ګل به یادول د غزل ګل نه بعد بیا چرته د جهانگیر راغول جهانگیر رامي جوړي جهانگیر هم چانه پیژندل بیگا صد یو ورځ زموږ 120 لګیدلی 120 ګوره دا ډیره غټه خرچه ده دلته په دې یقین دا ټول پراتی چې دا سړی رالو فلم لا بده به داسې لوټ کو چې ګوره د نه پاتې نشي نو ال ضروره ماته وګوره به دا کینچانې تیری کې وروړو د چړې بس چا دې ځنه بیا تو بګاری بیا وې فلم نه جوړ مونږ دلته ټول ډایرکټرانو فایټر ته دونه اجازه نشته هغه د فایټ سره کار دی هغه هم را شروع ډایرکشن کې بګوتی وي چې کم سړی ور د نظر چپی هغه له بشاټ نه جوړي چې کم د نظر ته خبري وته هغه ته دې خو درې هغه له بشاټ جوړ دلته ټول منافق توپ دی منافق توپ چې دې شیز نه وته نه دا فلم جن شي جوړي خپل فلم دی ما پکې ښه کریکټر وکړ لکه مطلب د دینه مخکې زنه شمدلی دا چیما صاحب دا نیک محمد دا زما ویرونه د عمران صاحب زامن دي د عمران صاحب وګوره چې ته کم فلم کې ګوري نه به خزي نه به دغه وي په دې کې خ پورا وینډ اپ کې تر اخره پورې زویم راځي خزم راځي ټول ورته فیملی و د ملوش خلک وګوري چې به دام یو خاندان واغه یو خاندان دا کده سیډي د ور وګورم مطلب چې خلک پوسټر فلم ګوري یا دغه ګوري د اکټر تصویر چې په دغه ګوري نو فلم ګوري خدای کې خان صاحب یو داسې نوم دی چې ما خپل چې مطلب ډراما په کتل کې خان صاحب نوم په دغه ما اکټر نه کته یا داسې عام پبلک چې کوم ایوم اکټر نه کته غیب د کې خان صاحب ټایټل کته زه خپل د توه ما چې کوم ډراما به زموږ ریلیش وکنه هغه کې به د دوی ډرامې یو ټیلر نو هغه ټیلر به شو چلی د نور رنگونه براتلو دا عوامو به یو هر هغه شو وجود د دوی ډراما به کله راځي نو هغه ډرامې به چې کم دینو په خبر روپیا لګي دی په یو ډرامه به 10 لګ روپیا خرچ رات لزکه چې په هغه ډبي به جوړي د پوسټر به جوړي هغه پبلکسيټي به سونه مون کوله دا به تر کابل تر سعودي تر کابل مړه تر زه به چلی دی نن هغه شی باندې وګوره هغه زړې ډرامې زمونږ سم دوباره چلیږي موږ خلک کوئی چې هم ګوري لکه څنګه چلې ډرامې هغه له خو نه وی ښکاری ډیرو خلکو له پکې کنه نو هغه ډرامې اوسم چلیږي او ان شاء الله چې فلم هم خدي فلم هم خچلیږي خو چې دی خشه جوړي خشه نه جوړي دی الدا دا خبره کوي پلان کې فلم په 15 ورځو کې جوړ شوی دا بل فلم په 10 ورځو کې جوړ شوی نو ته دا ته وای چې مون ډرامه په 2 ورځو کې نه دا جوړه کړي ته فلم څنګه په 10 ورځو کې جوړ نو دی دلته په خپل دی فلم لمنډ ور کې نو چې وری کې نو ال د چولګي نو هغه نن سبا عوام دومره پوي دی کنه چې هغه فلم ته د مخ کې نو ګوري چې به د بدا کریکټر د بدا کریکټر دا خو الوسه فلم نشو فلم هغه خوان کې چې تو ورته کینې او د یو سینم سترګناړي چې سسپنس بګیتا او ته ځان تکینی په خپل فلم ته جی او جی نو ونډا به بوله تا د پته ولګي چې دا فلم شروع شوی څنګه او ختم پس شو نو دا سه فلمونه دا ټول ته زدا دغه ورکوم چې به تاسو خشه جوړ کړئ خ فلم جوړ کړئ تاسو نه خرابېږي نه به سلیمه ورانې دي نه به شډیوګان ورانې دي دا ټول تاسو په خپل وګورو دغه شمار 2-3 سلیماګانې پاتې شنو ټول ختمي بس دا هم ختمي شي ځکه دغه چې نو اوس هم ورته یو چانس تا دې خ فلمونه چالو کنه نو خ فلم چلیږي دی ټیم نه ورګي جی دا خو فلم دې ځان خلاصي کې دی وخت اوس مونږه دا ټول وزګار دي کې خان صاحب بس اسیو قدرتی را دا ول خدای مخور کار او چت شو دی فلم لګینه فلم کم دی او دا ټول وزګار دی خپ سر راځي په شو کار کوي دا چې کله فلمونه وسره کنه نو د دې خو خبره کې کدی د توي شروع مری تر از مری ته بځي کدی ته وي دلته ګرمي د دلته نه کوم کار داغي بمنی پسې بغرتي نو دا هغه فلم وسخوندي چې ته د دې په خوخه فلم جوړي ته بناسي غلې مناسب باندې ډایرکټر چې سوي اخ کا بمنی مونږ دلته ټول ډایرکټرانو فایټر ته دونه اجازه نشته هغه د فایټ سره کار دی هغه هم را شروع ډایرکشن کې بګوتی وي چې کم سړی ور د نظر چپی هغه له بشاټ نه جوړي چې کم د نظر ته خبري وته هغه ته دی خو درې هغه له بشاټ جوړ دلته ټول منافق توپ دی منافق توپ چې دې شیز نه وته نه دا فلم جن شي جوړي خپل فلم دا اوس موږ دارې ته شروع کړی دی دا زما خپل فلم دی چې زه وګورم دا زما خپل فلم دی ما پکې ښه کریکټر وکړ لکه مطلب د دینه مخکې زنه شمدلی دا چې
چیما صاحب او دا نیک محمد دا زما ویرونه د عمران صاحب زامن دي د عمران صاحب وګوره چې ته کم فلم کې ګورې نه به خزې نه به دغه وي په دې کې ښه پوره وینډ اپ کې تر اخره پورې زویم راځي ښځه هم راځي ټول ورته فیملی ورته میلو شي خلک وګوري چې بھائی دا مې یو خاندان او هغه مې یو خاندان دواړه یو خول سپک یو نه خول چې داسې خوشې ته شي او دا روغان دي داراله نو ټول یو دغه خو نو فلم دغه څه پکاره فلم هغه خون کې چې ته د ورکوټ اکټر نه کار والی زمون رامي وګوره زما به پکې ځان لیو کرداري د ټوپک مار هم پکې ښکاری چې هر یو ټوپک مار پکې ډېر ښه کار وکړ ټوپک مار به ټول نه هغه هم پکې ښکاری خلک په وایي چې به د پلان کې باندې خو تا ډېر ښه کار کړی هر کله خو ډېر ښه ډرامه ده دا خو عوام ګوري کنه طالب عوام سپورټ درکې چې عوام تا خو وخت چې به ښه شی جوړ کړي اوس د پبلک لپاره جوړ پبلک لپاره ځان لپاره خو نه جوړو چې په ما باندې دلته زرا علم ډېر خبر شوم د پلان کې را باندې ولې دا ډینګلې را باندې ولې دا خو تاسو پورې ژوندې پرې نه دا خو د وشتو پورې نه هغه کردار دی هغه کریکټر دی په کې کریکټر کوي نو بیا به ته ولې هم څه به ولې ول څو خو نه دام تاسو ته پته شته چې مونږ روغان مونږ به ولې نو دا نه برداشت کوي چې دا سړی دی په دې فلم کې مخ کې شو یا دا خو لګي او که بد لګي نه دی به مخ خپل خبره تاسو پسې کوي چې صد دی لغواړي نو فلم ان شاء الله چې په دې وجه د دې چې دا کم دغه چلی دا دې ځان نو باسي ټیمونه یې خصي ور کوي کار د خخ پمینه کوي پمینه د کار کوي ته ګوره چې دې فلمونه کم زیاده زوسونه به خلک خوخي همدغه سلیماګانی دی په خپل ورانه کې دی خپل خبر په خپل وای ځکه چې دا خبر دی چې زه مطلب دې دونه غټ اکټر مراشم یو سلام واچو چې پښتنو ټول ستړي مشي بس دا موږ د پاره ډیره ده مو پښتانه تل نسی ته دلته نسی بلل ته نسی دا فلم دا څنګه نه جوړیږي موږ به ډرامه جوړول نو موږ به اکټر هم خدغه ساتلو د ټوپک مار هم عزت کولو زمون ډرامه بچدان موږ ته ماته وګوره مخکینی زم را کولو لا خرچې به مغه کولې روټه چې به تاسو نه پخوي لکه دونه مینه به موږ سره قدر هغه مینه هغه دغه ختم نه بالکل ختم دي دا داسې ختم شو چې بس هغه کوم ډرامې چې موږ جوړې کړې وي نه هغه اکټران شته نه هغه جنکې شته ولې هغه جنکې په کورونو کې خلکو خوښولې موږ بچو ناس دکان ته براله ویل مال دغه چې جنې ډرامه راکړه چې دا غوندې په نه غزل ګل به یادول د غزل ګل نه بعد بیا چرته د جانگیر راغول جانگیر ډرامې جوړي جانگیر هم چانه پیژندې په دې سٹار دکان کې لکه سٹار دا دکان چې موږ وستو د شورونو نو موږ وستل دلته کې بل څوک نو دا ډرامې موږ شروع کړې وي او دا ډرامې ختمې موږ کې دلته به جانگیر ډرامې را لرو مسافر سیډي والا بنا غشتي وې دا چې د فلم اکټر دی دا نه چلی دلته به زمانه کو شیر دل دا شیردل به کې خان د دواړه پارتنرانو شیردل سے بویلی والی مړه توکل پخته ریلیز په کړ رامي به یو هور را واغشتو نو د جانگیر مو راوي سره جانگیر دا رامونه هټ شوی دی نو بیا وروره جانگیرو نو لکه دا د ته مګنه جانگیر سے د زاره ماته ګور نشته فلم کې چې جانگیر په کې ویو کنه سو فلم ته خلک سټوري ته ګوري ته خش سکرپټ جوړ کا خشه جوړ کا په خدای راسي چې دا چیما سیب د کار مو کته دو دومره خو لګي واغه وینډ اپ شاړې پرون ورکولو نو ما به ګوره دا د خلک نشي برداشت کولی دی رو باسي زه ته یقین سره ویل شم ته ګوره چې دا فلم څنګه دغه کې چې دنه کار والی دا کار ټول د ډایرکټر او د ریټر په لاس کې چې ریټر په هغه باندې خص کړی پولی کی بس هغه فلم په خپل کامیاب دی خلک وسوي خلک په هغه اکټر په سیده کدا خو ظالم کار دی هغه چې ته به کار نه کې نو کو هغه د سرو زرو دغه په ځانو کې هغه ته خې نه ښکارا کې خو نه کنه ته اوس ما ښکارا کا ته ما رو باسه کیمرې ته ما نه کار والا کزما کار نو کوم صحیح کار رانه والا نه دا فزول کار دی خدای هغه شی نه کوي نو زه کوم دا نه ویم زه دا اوس هم د عوامو ته دا ویم چې فلم نه ختميږي فلم خو جوړول پکار دي اکټران ټیم دی ورکی زدا سیو ټیم کې راغلی او چې دلته مونږ یو فلم جوړول عشقانه خراب زه پکې د یو میاشت نه دلته د کې خان سره په جګړه مې یار به ما مرغ واړه یو اکټر برا پاسې دوی زه او دواله زما غو هفته تیر کوم بدلته نه سبل برا پاسې د پیټه ته د کراچۍ ته ما دا نشته چیرې د دې سړی تاوان کیږي یو لکه تاسو څنګه خبر وکړه مطلب چې پروډوسر راشي ډایرکټر راشي دا ارس په کرای د هوټل کرایا د روټه د یو سو د بل څه مطلب سم سټاپ دا غسري ټول چې داسې اکټر یو ورځ دغه شي بل ورځ بل دا ډېر لوی تاوان دی کنه مو چې زلته نروزو کنه بیګا سده یو ورځ زموږ 120 لګیدلی 120 ګوره دا ډیره غټه خرچه ده دا ولې لګیدلی هر اکټر 2-3 بوتلې غواړي سیګریټ حق بس د سیګریټ غواړي دا د بدر سه په وخت کې ما هغه فلمونه ته زولاړم یاره یو فلم داسې جوړېدو چې هغه سالن ختم شو بدر سه برالو الکه وي سشته کنه وي بدر سه هغه ډایرکټر وتی تعالی وروړي وینا پتیلا سه شو پتیلا ګنده و
پتیله وي به دا ډېره هغه روټۍ راخ کې ټولې پتیله کې هغه دوه درې نو دغه یې وخوړې وي بس دا د ما دپاره ډېره نو ګوره اکټر داسې کوي دوی به نه کوي دوی به فایټر هم نن سبا وي داسې پخ کړي داسې شی دی دونه غټ فلم دی او دونه خبرې به وکړي تا به ځان سره ملامته کړي لکه دلته څوک د چا حیا نه ساتي هلکه راشه څه چې دې په کار یې وغواړه خو نه دا د دوی لیکلي دي په کاغذ باندې چې دا به دی له راوړي د هر سهار مونږ دی له دا سګرټ او دا شیزونه لکه مونږ وي دا دومره لګونه لګي دا دی باندې دې لګي خو نه هغه طریقې هغه اندازې سره نشته نه نشته دا فلم جوړیږي څه باندې په دې ګران جوړیږي فلم باندې پیسې نه لګي فلم کې د راشه ستا له بچی هم راځي روټۍ هم راځي خو ته بې فضوله خرچې که ته یو فایټر ولېږې یا یو ټوپک مار ولېږې چې وایي ما له دا شی راوړه هغه پکې نیم په نیمه هغه بند کړی او دلته په دې یقین دا ټول پراته دي چې دا سړی رالو فلم له بس دی به داسې لوټ کوو چې ګورې د نه پاتې نه شي نو هلته وروره ما ته وګوره بس دا کینچیانې تیرې کړي وروره دا چړې بس چا دې ځای نه ځي نو بیا توبهګار یا بیا وایي زه فلم نه جوړم اوس اګی خان صاحب بله ورځ ورته خدای شته ما پخپله ویلې مې یار دا فلم به صحیح حساب دی وایي داسې کار دی جعفر صاحب چې دا فلم ولې خراب دی دا خلک به بیا ما پسې لګي که دې فلم دی د ما یو 3 لکه روپۍ پالتو لګي فلم خو به ښه فلم وي خلک خو به راته بد نه وایي چې دا څه دې جوړ کړي دي نو ما سوچ وکړو مې یاره والله ده که دې تاوان کوي کار څه کوي خو دې دا وایي چې زما نوم دې پرې خراب نه شي څوک دا ونه وایي چې یاره دا څنګه فلم یې جوړ کړی دی نو زه اوس هم دې پښتنو ته دې ټولو وروڼو مېلمنو ته یم چې یاره ښه شی جوړوئ ښه فلمونه هم شته ښه ډرامې هم شته مونږ جوړې کړي دي په قسم دی ته کم ملک پورې به هغه ډرامې تلې او مونږ ته به د هغه ځای نه رینګونه خلکو کول چې یاره تا پکې ډېر ښه کار کړی پلان کې پکې ښه کار کړی دی زه خپله درته وایم لکه دا یو بعضې سړی که نه چې دا سیټ باندې کښېني نو دروغ رښتیا وایي زموږ یو ډرامه وه ستمګر نو جهانګیر صاحب د چا ډرامه هم نه ګوري هغه به بس دا ټول ما ته معلومه دي د هغه سکرپټ په نه به ورته پته لګي دا فضول ډرامه ده هغه یو ورځ زموږ ډېرې ته رالو بره کېناستېدو یو غټ ټي وي زموږ هغه کمره کې لګېدلی د اګی خان صاحب دفتر کې ورته کېناستېدو او ډرامې کته وروره نیمې پورې ډرامه ورسېده دی بیا لاړو باتروم ته وایي دا سټاپ کوي زه راځم ډرامې پوره وکتېده نو چې وی کتېده نو دی وویلې چې یاره واقعي چې هر اکټر پکې په خپل ځای ښه لګېدلی ګوره دا د هغه د خولې نو ښه به وي ښه شي ته هر سړی ښه وي نو زه دلته راځم دې فلم نه راغلی یم زه دلته یو غریب سړي سره یو خپل ملګري سره کښېنم دوی سره چې کښېني وروره درپسې به خبرې هم کوي دا څنګه راغلی دا څنګه راغلی دا اوټ کوي که نه دا ولي که نه دا بس ختم کوي په تاسو باندې څه دغه دی ته فلم وګوره ستا په خپل کرکټر به په خپل ځای وي که ستا په کرکټر اثر پرېوتو یا ته ما ووالې دا خو تاسو یو بل هم نه منئ نو ما بس ومنئ یو بل هم نه مني نو ته خو هسې یو ویرو یې غټ که نه نو پرېږده چې دا واړه کسان هم لږ ډېر پکې څه وکړي لږ راښکاره شي نو دوی نه پرېږدي راښکاره کېدو ته زه دلته چې کله هم راغلی یم د غټ فلم په حساب په دې غټو 5 فلمونو کې ما کار وکړو ځای نه زه پوره واقف شوم په ډرامه کې ته نو ما واقف که نه چې ډرامې خو به موږ صرف یو جهانګیر راغوستو هغه ډول اسماعیل شهید به دا څه ورته اسماعیل شهید صاحب به دا مرګل به موږ دې اکټرانو سره کار کړی ټول د ټي وي مشهور اکټران دي که نه څه داسې واړه اکټران دا خو د دې نه مخکې دي بچې پېژني دا به څوک پېژني نه نو خبره دا ده چې مینه پکار ده هر یو سړي سره مینه پکار ما سره هم پکار ده بل سره هم پکار وایي اکټر یم زه زه ستا مخکې یې سم نه خو بار خو زما عزت شته چې زما عزت بار شته زه په تا څه کوم په فلم څه کوم زما عزت چې یو شي کینې زه په هغه شي څه کوم نو شکر دی زما عزت کوي زه چې دلته راغلی زما دلته چیما صاحب هم ښه عزت کوي ښه ښایسته ایسي کمره کې پروت یم چې بار اسم ناسې ما ته وایي جعفر صاحب دننه راځه دا زما دپاره د فخر خبره ده نو زه ډېر شکریا ادا کوم د دې ټولو او فلم انشاءالله ښه فلم پکار دی بس هېڅ هم نشته نه فلم خرابېږي نه سلیماګانې څوک رانغواړي فلمونه ښه جوړ کړئ زه ټولو ډایرکټرانو ته دا خواست کوم چې بهی ګندونه هم جوړ کړي دي ټول لارې لاړې فلاپ شوي او لاړې کېناستې څوک در باندې ولا کې ډرامه هم جوړه کړي نو ښه ډرامه او ښه فلمونه جوړي تاسو به ټول عمر کامیابي ډېره مهرباني جعفر صاحب قدرمنو دا جعفر صاحب چې موږ سره ګپ شپ ولګو ډېرې درنې خبرې وکړې د فلم بدماشي خو لیوانتوب دی په سیټ باندې موجود دی د ریکارډینګ ډېر په تیزه سره باندې په لاهور کې د ریکارډینګ شروع دی ډېر ژر به کمپلیټ شي په لوی اختر باندې په صابرینه سینما باندې لګي اوس په دې اجازه غواړم هر چاته چې خوشاله اوسئ آباد اوسئ د الله په امان